د پخواني جمهوري نظام د اداري چارو لوی رئیس ډاکټر فضل محمود فضلي په لومړي ځل د جمهوریت د سقوط په اړه خوله خلاصه کړل. فضلي وایي چې اشرف غني به د یو خبري کانفرنس له لارې طالبانو ته رسما واک وسپاري. همدارنګه فضلي پر نورو مسایلو هم ډیر مهم بحث کړی. دا چې فضلي څنګه او ولې طالبانو ته د اشرف غني د رسما واک سپارلو خبر ورکړ، هغه ولې په افغانستان کې د جګړې په وړاندې مخالفت وکړ او نور یې پر کومو مهمو مسایلو خبرې کړي. که غواړئ پوه سئ نو ویډیو تر پای وګورئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. د 2 کلنۍ چوپتیا پای. ډاکټر فضلي وایي جګړه حل لاره نه ده، رونانډې دې تر یوه چتر لاندې راټول سي. د افغانستان د پرځېدلي جمهوري نظام یوه مطرح چارواکي ډاکټر فضل محمود فضلي چې د ولسمشر غني له تر ټولو نږدې کسانو ګڼل کیږي، د جمهوري نظام له پرځېدو وروسته په لومړنۍ مرکه کې پر افغان رونانډو د یو لاس کېدو غږ وکړ. هغه په یوه ټلویزیوني مرکه کې د طالبانو واکمني استبدادي ګڼلې او ویلي دي چې په اوسنۍ بڼه دوام نه کوي، خو رونانډې باید تر یوه چتر لاندې راټول او له جګړې او نیابتي لوبو د افغانستان د ویستلو لپاره لاس په کار سي. فضل محمود فضلي په دې مرکه کې د جګړې له لارې د افغانستان د قضیې د حل مخالفت هم کړی او ویلي دي چې د جګړې انتخاب ته مخ اړول سیمه ییزو استخباراتو ته د جګړې د تمویل او ملاتړ لپاره په افغانستان کې د خپلو پروګرامونو د مخته وړلو فرصت برابروي. ډاکټر فضلي چې د افغانستان د چارو د ادارې لوی رئیس و، د جمهوري نظام د پرځېدو په اړه هغه ادعاوې بې بنسټه ګڼلې چې د دغه نظام مخالفانو پر ولسمشر غني او د په ګډون پر نږدې کسانو یې اچولې ده. فضلي په دې مرکه کې طالبان او نور افغان سیاسي لوري د سولې د هڅو ناکامونکي بللي او ویلي دي چې جمهوري نظام د سولو هڅو د بریالیتوب کوشش وکړ، خو طالبانو او سیاسي ډلو د خپلو ځاني ګټو لپاره دا هڅې له ناکامۍ سره مخ کړې. دا زیاته کړې چې شاید ژر ولسمشر غني د یوه خبري کنفرانس په ترڅ کې خپله استعفا وړاندې کړي او واک رسما اسلامي امارت ته وسپاري. بی بی سی پښتو چې له فضل محمود فضلي سره د جمهوري نظام له پرځېدو وروسته په لومړي ځل مرکه کړې ویلي چې نوموړي پر بېلابېلو مسایلو نورې خبرې هم کړي چې د مرکې له خپرېدو سره به څرګندې سي. د ډاکټر فضلي دغې مرکې ته د نوموړو مخالفانو او پلویانو بېلابېل منفي او مثبت غبرګونونه ښودلي دي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې. د الله په امان.